د پټي څنډې د شیګل د مالټو خوند او رنګ او امن. دې مخامخ سپینګیري بابا ګل محمد د دې باغونو پالنه کړې او سږ یې حاصلاتو ته خوښ دی. باغوانان وایي ګټه یې دومره ډیره ده چې آن ودونه هم د همدې مالټو په پیسو کوي. نو د 10,000 افغانونه نیولې، اوس دا 2 باغونه په 1,80,000 افغانۍ موږ خرڅ کړه او ډېر هر څه حاصل هم ډېر دی او سوداګر هم ډېر او جوارو کې هېڅ نشته ده، په غنمو کې هم څه نشته، ټوله مخه د مانټې ده. زموږ میک هم په دې مانټو اخلو، ودونه هم په دې مانټو موږ کړي دي. اوس له باغونو نه د مالټو د راشکولو وخت دی. څوک یې راشکوي، څوک یې په کارتنونو کې دا ډول ښایسته ښایسته ږدي. دوی وایي له قینچیو نیولې تر زینو او نورو وسایلو هم کرنې ریاست ورکړي. په ننګرهار کې به د بټي کوټ د مالټو ډېر نوم یادېږي، خو دلته د شیګل ولسوالۍ د مالټو بیل بازار ده. اوس مهال یې د شوکولو لړۍ روانه ده. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږکال د مالټو او په ټوله کې د سیټروسو د خاندان په دې حاصلاتو کې تقریبا 10% لوړوالی راغلی ده. د کونړ کرنې رئیس وایي ټول کونړ کې 3200 جریبه ځمکه کې باغونه کرل شوي او اوس یې کم کم په حاصلاتو ورکولو راغلي. سږکال 904 ټنه مالټې، 555 ټنه لیمو او 2009 ټنه نارنج شوي دي. تیر کال په نسبت تقریبا په حدود د 10% کې زمونږ حاصلات سږکال د سیتروسو په مجموع کې لوړ شوي دي. دا 2 شاخصه دي د دې لپاره. یو خو زمونږ هغه نوي باغونه په حاصل راغلي دي او بله خبره دا ده چې سږکال وچکالۍ نه وې ډېرې، په ډېر ښه وخت کې بارانونه وشول، نو دا دواړه هغه عوامل دي چې زمونږ تولیدات زیات شوي. د کرنې ریاست وایي سږ د سټروسو تولیدات 3460 ټنه شوي چې په اټکلي حساب 110 میلیونه افغانۍ به د باغوانانو عواید وشي. خو خفه په دې چې مالټې د وطن او کارتنونه پاکستاني، ځکه کونړ کې د کارتنونو خپله تولید خونه نشته. دلته ډیرو ته د کار زمینه هم برابره ده. دوی وایي پخوا به د دې روزګار لپاره پاکستان ته تلل. خپل وطن کې حاصلات باغونه جوړ شوي دي، ډېر خوشحاله چې خپل کور کې خپل وطن کې خپل کام سره یو ځای مزدوري وکړو. باغوانان وایي پخوا یوازې جوار او غنم کېدل، خو اوس 2 ګټې دي، هم جوار او غنم او هم مالټې. محمد زمان سهیل، شمشاد راډیو تلویزیون، شیګل ولسوالي.